سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بنګلادیش حکومت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په جماعت اسلامي ګوند د دې ګوند د زده کوونکو پر تنظیم او د دې ګوند پر مشر تنظیمونو بندیز لګولی او جماعت اسلامي ګوند یې د وسلوال او ترهګر په توګه اعلان کړی دی. جماعت اسلامي ګوند سمدستي د بندیز پریکړې ته غبرګون نه ده ښودلی، خو د ګوند مشر شفیق رحمان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي دا ډول پریکړه باید وغندل شي. د حکومتي بیان تر مخه د ګوند د زده کوونکو څانګې او نورې ځېلې ډلو وسلوالو او ترهګرو د حکومت په ضد مظاهرو ته خلک پارولي وو او د مظاهرچیانو په ضد حکومتي عملیاتو کې بیا له 200 نه زیات کسان وژل سوي وو. د بنګلادیش وزیر عظما شیخ حسینه او د هغې سیاسي اتحادیانو تور پورې کړی چې جماعت اسلامي د دې ګوند د زده کوونکو څانګې چې ترا شبیر او نور اتحادي تنظیمونو زده کوونکو پارولي وو چې د ملک د سرکاري نوکریو د کوټه سیستم خلاف مظاهرې وکړي. په یو رسمي سرکاري دستاویز کې چې د اسوسییټډ پریس لیدلی د بنګلادیش د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې پر جماعت اسلامي دا بندیز د ترهګرۍ ضد قانون له مخې لګول شوی دی. بلخوا د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه له شهید کېدو وروسته طالبانو د نورو ژبو ترڅنګ په اردو هم خپله اعلامیه صادره کړې ده. ویلی کېږي تر دې وړاندې هم د ګڼو نورو موادو په اړه په اردو ژبه اعلامیې خپرې کړې دي. د طالبانو تر دې اقدام وروسته د ټولنیزو شبکو فعالانو له لوري دا ثبوت راوړل شوی دی چې طالبانو اردو د ارګ رسمي ژبه ګرځولې ده. د محمد ظریف په نوم یو تن لیکلي دي پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې څو سلنه خلک په اردو ژبه خبرې او لیک کولی شي چې طالبان هڅه کوي د هغوی د پوهولو لپاره مسلسل اردو خپله رسمي ژبه وګرځوي. نوموړي زیاته کړې ده دې ته د فرهنګي یرغل ویلی کېږي. دا له مولانا فضل الرحمن سره د هغه قرارداد برخه ده چې د افغانستان نصاب به د پاکستان د علایقو په اساس جوړیږي. د پاکستان رسمي ژبه هیڅکله هم د افغانستان رسمي او اداري ژبه نشي کېدلی. بلخوا پښتونخوا کې له 1.5 زیاتې کورنۍ داسې دي چې په ډوډۍ کار کوي، بیا ورته د کار بدل کې دومره پیسې ورکول کېږي چې په ګرانه پرې د ډوډۍ لګښت پوره کېدای سي. په دغو کورنیو کې یوازې یو کس ته مزدوري ورکول کېږي، خو د کورنۍ نور غړي چې ماشومان هم پکې وي له دغو کسانو سره په کار کې مرسته کوي. دا په دې معنا ده چې په فابریکو، کروندو او نورو کار ځایونو کې پر کار بوختو کسانو د کورنیو غړي ورسره وړیا کار کوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.